پښتون ټایم کې مو په سلامونو هرکلی کوم. امید ده چې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. جنۍ په موټر کې له هلک سره څه وکړل؟ هیله ده ویډیو تر پایه وګورئ او پښتون ټایم چینل هم در سره همدا اوس سبسکرایب کړئ. یو سړی قصه کوي او وایي چې یو ورځ په لندن کې موټر ته وختم. له سفر وروسته مې موټر چلونکي ته کرایه ورکړه. موټر چلونکي چې کله بقایه راکړه نو 20 روپۍ پکې زیاتې وې او وایي چې په دې وخت کې بس نفس را سره مقابله شروع کړه چې دا پیسې باید بیرته ورکړم که یا. خو په دې جریان کې مې موټر چلونکي ته 20 روپۍ بیرته ورکړې او ورته ومې ویل چې دا دې اضافه راکړي دي. کله چې د موټر څخه ښکته شوم نو موټر چلونکي خپل سر د شیشې څخه راوایستل او راته یې وویل له تا څخه ډېره مننه کوم. ما ورته وویل چې څه خبره نه ده چې مننه راڅخه وکړې. خو هغه راته وویل چې دا څو ورځې مې زړه کېږي چې ستاسو جومات ته درشم او خپله مسلماني اعلان کړم. خو اما بیا هم لږ شکمن وم. خو نن چې کله ته موټر ته راوختلې نو ومې غوښتل چې ستا مسلماني ووینم. نو تا ته مې 20 روپۍ زیاتې درکړې چې تر څو راته ستاسې دین معلوم شي. ما ویل که یې بقایه پیسې راکړې نو مسلمان بشم او که یې را نه کړې نو نه مسلمانېږم. وایي چې هغه موټر چلونکی خو ولاړ خو وجدان مې را باندې نالتونه ویل چې اوس به مې ټول اسلام په 20 روپۍ خرڅ کړی وای. درنو او زړه ته رانږدې ملګرو، دا وه زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. دا ویډیو په اړه که څه ویل لرئ نو له موږ سره یې په کمنټ کې شریک کړئ او زموږ چینل پښتون ټایم در سره همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم.